أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيدر سروانو پاک مکارم الاخلاق کی رسول الله فرمای علیه السلام چې دین د اسلام د درې سو شپېته خوینه لري چې عیسی په انسان کې موجود شي، الله به بندق باندې جنت لبوسي. هغه کې برش لګ شروع مقصد به ترغیب او صرف د فایده باندې خبره وا. انسان اگر د یوشي فایده معلومه شي دا غنور سبه استدا طبعا دغه په لو اعلان کوي. دا مو ویل چې نه پېتونه باندې خبره ده او نه رسول الله حدیث باندې ځکه به موضوع وګدیږي او نه د سلف سره انو فاشارو صرف فایده یا نقصان. نن ترجمه وسوسو هغه د خندان ځان ساتل او بیجه خوشالي نه کول. ابو ذر سے فرمای رسول الله رمضان طلبو کې چې اې الله نبی ما توصیت وکړه. د الله نبی اولنې توصیه مال بده کړي وای شي تقوا کو وزګه د ستاره دین منات موقوف علی او اساس دي. ورته می ویل چې زید نه مال نورم زیات کا د قران تلاوت کوا او ذکر رب العالمین څخه بر اولاد دې ټولو کې دې پوجا باندې الله تعالی رڼا درکې. به می ورته ویل چې زید نه یا رسول الله مال نورم زیات کا وی علیک بالجهاد او د الله په دلار کې جنگي ځکه د ازمه د امت رهبانیت سیاحت او دا تر مې ورنو کې شي نورم زیات کا وما ته ویل شي خندا بنه کوي فإن الضحك شکل انسان به زه خندا کوي ودا د انسان د زړه وښني ختمي دا مرز چې ډېر انسانانو لګیدل دي خو لیکن په پوهې نه دي چې موږ بل زړه کې مرګ پروت دی. مرګ دا شاعر ویلو ډېر انسانان په قبرستان کې پراتري ژوند ژوند دي ډېر خلک به دي دنیا کې ګرځي راګري ژوند یې مړ دي. د زړه د مرګ او خطرناک مرګ چې هغه انسان لګيږي هغه په خندا باندې. عائشہ رضی الله عنها فرمایي والله قسم فالله شمر محمد رسول الله چرتم دا وړه شبل دل نه دا چې بډق ډق باندې خندا کړي. او دا هغه انسانانو کارو عمل دی چې بالکل الله باندې ایمان نه لري او د قیامت منون کی. اذن یې مثال لري یو سړی دا وغله سړی د اعلان وکړي چې لکه دې درس په اخر کې وبره شو کې تو وشتل کېږي یا بس وړاندې کېږي. خندا څخه چې دا بچا د ډوډۍ مونږ خوري خاموش او غلی بنش د دې طبيعت او فطرت. نن باول تقسیم وکړو د خوشالۍ او اقسام له یو دینی خوشالۍ ده او بل دنیوي. د دین په کارونه باندې چې انسان کله خوشالي کوي بده کې ایمان دی. صحابه پوښتنه کړو یا رسول الله انسان څنګه معلوم کې چې بده کې به ایمان نه وکړي بنې وي که چرته ته نیکی وکړي او ته خوشاله کړي نو تا کې ایمان دی او کني نیکی دی وکړه او خوشاله نه کړي نو پوښتنه چې مسله خراب را. به دویم قسم د دنیا خوشالي ده. په دنیا کې به دوه قسمه خوشالي ده. یو د خوشالي چې انسان تکبر کې ورځي د قران او سنت مقابله او خلک سپکړنه چې لکه تعالی به څوک ټیک ده عمل په حدیث کې شته او قران کې شته خو زه منول تیار نه یم. دا نو به انسان لپاره بربادي کوي. او د څه خوشالي چې کله انسان وکي چې پایګه د قران او سنت مقابله ته ونی شي بلکې د الله د نعمتونو شکر ته ادا شي دا به هم سم ممانعت نه. او د دې خندا به یو څو نقصانونه بیان شي. د موسی علیه السلام طلب د خضر نه چې کله دوی جدا کېدل نو موسی علیه السلام ورته ویل شي یا خضر څه توصیه مالو کا هغه د دې کې څه شیتونه کړی. دلیل به دې باندې رسول الله فرمایي علیه السلام چې انسان کله خنداګانی کوي او بیجه خنداګانی کوي نو د انسان به جنت ته ور داخل نشي. دې ودا مقصد نه چې مرتکب د ګناه کبیره دا کافر دی، کافر بنئ. قانون دار ابن کثیر دا خبره ذکر کړې ده. توجه ان من المعصيه المعصيه بعده یو ګناه چې وکړه دار بل راکاږي او بل راکاږي واخر دې به بالکل مشهور پوخ. ابن عباس فرمایي به تعالی ګناه کار نه ده سره ادم چرته ګناه دا وکنه ده. نو ارکل چې خوشحالي او د حد نه سیوا چې انسان بګید الله په مخالفت کې واقع کی دا ناروا ده. دلیل به دې باندې چې انسان به د آخرت په طرف باندې ټول سوچ اړي غم بکي. حدیث کې رسول الله فرمایي
ابن ماجه کې روایت من جعل الهموم رسول الله فرمایي چې دا ټول غمونه یو غم وګرځو چې غم د آخرت دی کفاه الله محمد دنیا نو دی انسان له د دنیا د غمونو ذمہ وار څنګه الله شي او کله چې انسان د دنیا د احوال د غمونو ور باندې خواره واره کړنو به څنګه الله فرمان لري چې په کومه کنده کې دا برباد شي دلیل به دی چې انسان به دا یو سوچ پیدا کوي چې لکه الله څنګه راضي کوم په کومه طریقه باندې قران کریم کې رب العالمین دوه خبرې ذکر کړې دي چې کوم یو انسان به ځای خوشحالي کوي دا یو وجه دا چې زما وافسي الله لنشتا او دویمه وجه دا چې دا سره د عقیده لري چې الله ما شرط ګوري نه کوم سره چې دا عقیده لري چې زما وافسي الله لنشتا او دا الله په ما باندې علم نه لري دا په خپل برباد شي دا بربادي د کوم ځای نه درولګي دا وجه دا چې ان من المعصيه المعصيه بعضها د بيزه خوشاله نه کولې د بيزه خوشاله نو ایسه په دقه مرز کې ور واقع کی خطرناک غم کی قران کې الله فرمایي و اما من اوتي اغه انسان شغله ورکړي شامل نامه ورسره شانه دا ډېر چې د هلاکت وي والله به ور داخل کی دا وجه سوا یو خدای انسان په دنیا کې خوشاله و د شقیده لرله چې ما واپس الله لنشته او حال دا چې رب العالمین په دې انسان باندې لیدون کې بيزه خوشالي هغه انسان د قیامت نه منکر کوي او انسان د رب العالمین د لیدل نه منکر کوي چې الله شرط ما وینم نه زمونږ الله قران کې دا خبره ذکر کړي وکړه چې د مشرکین د خپل اهل لوګرځي نو ډېر د دنیا په انعامات باندې ځان آباد غني او دا کوم علم چې وسره د مخالفت د الله او د الله د رسول کړي لري په دې تعجب کې چې ګوره مخالدار کم خلک چې موږ د دې شری مقابله وکړه د دې صحیح حدیث مقابله وکړه د قرآن مقابله وکړه د محمد صلی الله علیه وسلم او د غیر صحابه مقابله وکړه د اسلام مقابله وکړه مونږ یو دغه خوشاله الله سره برباد کی او بیر قارون بارے کې دا خبره ذکر کړي قوم ورته ویل چې لکه لوی مکو وجه دا چې څنګه الله بده لوی باندې دا خوخ نه غني بل ځکه رب العالمین فرمایي ولا تمشي في الارض مگر زبر زمین کې مرحن په لوی باندې ابن کثیر معنا کړي ارض کېګما حسن بصری فرمایي چې انسان او د قشن شربینیم لیکلي سراج المنیر کې د څاڅ کې د معنی نه پیدا وشه په دې خټه کې ګندګي پراته او به چې کله خبر کې دنه شي چنجي مرکز جوړيږي اغله څه په کار شغل وي شروع کې بزمګه کی یو سره د کم جن اړه د په خپل زمونږ الله ډېر نشنا حواله ذکر کوي چې کله انسان په غرور کې راشي نو قران کې رب العالمین دا خبره کوي چې د انسان نګوري د امر سره پیدا کړي د شپکو وبونه منای نه دوه ګرځي ته شمیته ځنه انسان راوتی کمزوري او په اقزه کې دا بن پاتې کېدل او به دومره وخت پاتې کېدل او به راوتل او دا اوس الله مقابله له ودرېدل الله دا ته ولې وکړه وجه دا زمونږ الله فرمایي ته دومره دنګ نه یې د غرض سر لرا وخه جو دومره چیرته ګوره درون نه شي سره زمکه سيري د دې وجه نه د محمد رسول الله په صفات کې بتا شو وګوري قران کې الله بار بار دا ذکر کوي بعبده اسرا بعبده بعبدنا ډېر کامل عاجز انسان و دا خوراک به شي کو د غلام غوندي او ارجه کې ځان له عبد الله رقم ذکر کړي دي قران کې رب العالمین ورته بل خبره کوي وذالکم دا سزا تاسو له ذکر درکوما بما کنتم بسبب دا هغه چې تاسو بلوي کوله په دې ځمکه کې بغیر د حق نه او به هم تکبر کولو قران کې الله فرمایي چې دا څونه نعمتونه مې درکړي ګوره په دې دومره لوی مکو چې زما مقابله له ودرېږي او داخله د دنیا په ژوند باندې خوشاله دي خو لیکن د دنیا د ژوند د آخرت په مقابل کې هیڅ نه مگر متاع اسمعي فرمایي د لغت او عالم دي یو زنانه و لوکی منزل نو سپیرغه یو شیرغه شوړې ته وتخته ول د خوري لور له आवाज ورګي چې شپې متاع وړه الله د دنیا تشبيه د قشي سره ورګړي محمد رسول الله د مردار سره ورګړي دا یو شړې چې مالدار شي منه د شډيره مردار مخ لړل نو سو بل ځکه چې الله فرمایي دوی له کوم شی ورکړي شو چې په خوشالي وکړو نو اخذناهم بغتتن الله یې ناصفه مې ونی ول غیر مې کړه او دوی په خپل علمونو باندې الله ډېر خوشاله دي د دنیا دلیل په دې باندې چې دومره لوی په انسان کې راشي چې دغه بل زړه کې لوی راشي او اثرات په بدن باندې ښکار شي او زموږ د الله او د الله د رسول مقابله ته معلومیږي دا ناروا ده قبل ځکه به رب العالمین ترغیب ورکړي چې تاسو ګوره به قرآن باندې خوشحالي کوئ فبذلك فليفرح والله يبدي خوشحالي وشي لکه سبا سیرت بدرس کې مرাজি رسول الله څنګه دې ملګرو له هدايا او تحفه ورکړي
د انصار مجاهدینو دا ویل چې رسول الله لکه چې وس د نجدین ولا او د ثقيب او حوازن د مشرانو او د نوې کفارو لړ ډېر مولنه ورکړه مسلمانانو لا سره دین چې موږ د تور نبی روان دي د الله نبی ډېر یو ترغیب ورکړي او چت همت لا ایت تاسو بده باندې نه خوږیږي اے انصارو چې خلک د ځان سره ګډي بوزي بوزي او تاسو ځان له مدینه محمد رسول الله بوزي دلیل به چې دینی خوشالي وکړه ده خوشالي به دوه قسمه ده یو دینی او بل دنیوي دینی دا معنا سړی په اسلام باندې خوشاله شي الحمدلله اسلام الله را کړی دی ایمان باندې خوشاله شي قران باندې خوشاله شي سنت باندې خوشاله شي عمل صالح باندې خوشاله شي دا جائز څه بلکې دا واجب ده واجب او فرض ده چې انسان باندې باید خوشاله شي د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې لوی نعمت په نعمتونو کې هغه د آخرت نعمت دی ارشي دنیا د نعمتونو دی بده باندې کې اطلاق کیږي مجازن قران او سنت باندې خوشالي وکړه ده دا ټول دنیا چې سړی وګټي غوښتا یو آیات چرته آیات دا ټول دنیا چې سړی وګټي غوښتا په یو حدیث محمد رسول الله باندې عمل وکي دا ټول دنیا سړی وګټل او تر یو صحابي به اقتدا وکړه به روان شو پای کې څنګه الله امرمو یاد ساته د ټول دنیا لپاره ځان لګ ډیره غټه وکړه خوشالي دی وکړه قران کې الله فرمایي چې بر قران د خوشالي وکي او به د سورې روم بارکه دا فرمایل تا چې په دې ورځ باندې چې کله د رومین پر فارسانو غالب شي نو الله او مؤمنان خوشاله شي بدر کې دلته مجاهدین خوشاله شو الته اغا او رسول الله فرمایي چې کله ستانه کی ته خوشاله کې او ستا بدی ته خفه کې فانت مؤمن ته ګره به مؤمنی دلیل به دې باندې چې په نیکه خوشالي وکړ دا چې الحمدلله د شپې تهجد مو کړو دا د انسان طبيعت هم دی چې کله سړی د شپې تهجد وکي یا انفاق په سبیل الله وکي بل سبا چې دره اوچه چې نشي ته وځي د ځړ کې خوشاله نه دا ول خوشاله نه زمونږ الله به دا خوشاله کې خدا حدیث کې راځي رسول الله ملګرو لوي علی وسړي له انت مع من احببت تبه په هغه چا سره په دنیا کې چې چا سره دی مینه و فما فرحوا بشيء بعد الاسلام و داخله د اسلام نور سبب بل هیڅ دومره خوشاله نه لګا چې د محمد رسول الله په دغه حدیث باندې خوشاله شو منه په دین باندې خوشالي دا ګوره واجب ده او فرض او زموږ قران او سنت ډیر سخت ترغیب دی ور کړی دی تمیم داری حدیث مشکات کې راځي رسول الله له اطلاع ور کړه د دجال بارک نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي وېزه صاحب د خبره باندې دومره خوشاله هم چې حتی زید قیلولین یې معنا کړه ګوره زموږ نبی به دومره خوشالي کړي حدیث کې د امر رسول الله چې کله نه جوړ شو ډیر وخت د ملګرو د مابین کې انقطاع رااله ابو بکر چې منزله مخله او ملګری به ولاړو دې طرف باندې وکړکې واشدار چې دې څنګه کلاو کړه دا پردا صحابه فرمایي و موږ په منځ باندې ولاړو وهم المسلمون و ټول مسلمانانو قصو کې چې دې په خپل منځونه کې ګډ وډ شي فرحم بالنبي صلی الله علیه وسلم چې محمد رسول الله ورید د خپل محبوب او ډیره موده بعد نو انسان طبعا یو ټوپوي بلې غړ کې څوک چې سره مين لري او دغه په دلو باندې به تدل ګور انسان کیفیت بده کې راځي کومه خوشحالي به زړه کې راځي او به تندې کې راځي صحابه دومره خوشاله شو عبد الله بن مسعود خوشاله شو چې هغه اجتهاد کړی د قران سره برابرو دویم دنیوي خوشالي ده دله واستوجو کوي دا به دوه قسمه کله کله انسان متکبر جوړ شي زړه کلک شي رب العالمین بالکل زیاده وباسي دا به حرام ده دا ناروا ده قران کې څنګه الله فرمایي انه دا انسان شو دا پسړه کې تکبر کول او فخور د خپل صفاتونه په خلکو ثابت او جګور ازمات د شي اوچت علم دی زده چې قومي سره او ما دومره قهرمانیت کړی دا کار مې کړی خلک ورته زموږ شاسو په اصطلاح کې ویل چې دوجی ولې دا خپل موږ د تاریخ لرو زموږ تاریخ نه ته خبر نه زموږ الله په دغه خبرو باندې سخه پکې موږ دومره کلونه تاریخ لرو د شي انسان د شي فرح خوشالي دا د انسان زړه فاسدي او د قشن اخرت د شل نه دی او بس تیر درس دا ویل شي و عمر بن الخطاب شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې عمر بن الخطاب د اسلام دویم نوم دی عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په کوم مجلس کې د عمر تذکرہ نه کیږي په دې مجلس کې بس موږ الله خیر وانه شو د عمر سره یوسف مين لري په انسان کې ګوره بیمانی رااله لیکن دغه عمر شیخ الاسلام دویم نوم دی پورا مجاهد دی جنتی صحابي دی د رسول الله سخر دی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دویم وزیر دی په دنیا کې ورته څنګه الله د جنت زیر ورکړي او رسول الله او دا اوچت عادل لیکن چې کله شهید کیږي نو ارمان کوي ملګر ورته ولی ته جاړي ته ډیر اوچت انسان دی وېزما د ټوله قرباني شرب العالمین د نور شي سره برابر کې وځي په خوشاله کې ماشه نشه د الله د قرآن نور قید نشه انسان به دومره عمل کوي لیکن دغه باوجود هم ټول فریاد او تملق التجاء الله له وکي دویمه د دنیا ته خوشاله چې انسان په خوشاليږي نه
تکبر کې بینه راځي الله نعمت در کې شکر دی وېستو ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي شکر دا من ترک المعصیه یا ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحا چې رب العالمین کوم نعمت در کې د دې هر نعمت اثر د اسلام په بدن خارج دا به جایز دی رسول الله فرمایي چې کوم سړی روزه ونی شي غلب الله د خوشالي ورګي یو د دې روزه ماتي وخت کې بل چې کله رب العالمین سره دا مخامخ کیږي دا خوشالي ګوره جایز ولی جایز ځکه دا په انسان باندې د حالت نه راولي چې سړی د آخرت دی دا وایي عمرو بن سلمہ ویلې وېزه په هیڅ یو چې خوشاله شوی نو ملګری څنګه په دا قمیص باندې خوشاله شوم واقع کې اشاره ده له او رسول الله فرمایي لکه بتاوش کې یو سړی دی دا غنه یو وکړه ورکه دا ارز خوراک او ساکي به تړلې او دا به را پیدا شنو ډیره خوشحالي د وجنه دغه مهار چې ونی شنو او یا الله تم بندي او زه د رب زمونږ الله په دې باندې ډیر زیات خوشحالي کې چې کله بندر رب العالمین له رجوع سره دې چې موږ دې وکړي ضرورت شته خوراک او ساک له ضرورت شته الله موږ له هیڅ ضرورت نه لري رسول الله فرمایي عليه السلام کدا ټول دنیا مسلمان انسانانو جنات دی متقی انسان بدل راځم چې موږ د الله په اولوهیت کې زیاتوالی نشي کېږي که مخالفت وګور الله له نقصان نشو ورکولې لیکن بهم د الله موږ له دومره خوشاليږي دا جایز ده حدیث کې د امر مسعود احمد بهم جل 350 نمبر صفحه کې د قران ترغیب بارکه رسول الله خبره کړې ده و ایو تاسو به خوشاليږي نه چې هغه خپل اهل له ورډه ګټه کې وکی بوزي ولنا او رسول الله به فرمایي من قال بهذا الدعاء به وینا نه کوي په دې دعا باندې انسان مگر الله دا غم ورته په خوشالي باندې بدلي اللهم اني عبدك اقملوا دعاء چې هغه د حدیث کې راغلی دا به جایز ده اوس پر رب العالمین باندې خوشالي سره ویل شي یو سړی اوس په الله باندې خوشالي کوم خدای الله باندې خوشالي څه مطلب انسان په الله باندې ایمان لري قران باندې به ایمان لري تعلق به رب العالمین سره جاری ساتي دي ته ویل شي زمون په الله باندې خوشالي جنته چې کله جنت ته داخل شونه دي شی بو الحمدلله الذي طول صفاتنا د کمال اقزات لري جسمنه غمونه لري کړه او موږ به خپل اهل کې ریدلو الله په موږ باندې احسان وکي او موږ د قشند دي ګرم غور عذاب نه بچ دا اوس خوشالي ده ابراهيم التيمي بن عمر باندې عالم دغه فرمایي تاسو دې خبرو لک سوچ وکړئ و من لم چې کوم سړی په دنیا کې غمجن نشي وځي پیریګم چې دا سړی به الله جنت نم داخل نکي یو سړی دی چلیریش غنټه خنداګانې دی په ډک کډه باندې چرته په دې کې کینې نه سوچ دا الله سره زه ودرېګم دا زما مرګ دی او دا دومره سخت دی او بیره غن هرڅه قبر دی او بیره 50 کال انتظار دی او چې دا الله بس ما سره کومه معاملې کوي او څه مسله بس ما سره جوړیږي وی چې انسان کله دا غمونه ونه کړی د انسان جنت هم نشي داخله دی او چې کوم سړی ونی ریږي وی ریګم د دې خبر نه چې دا سړی به د جنت والا نم جوړ نشي بعض علماء دا ویلي دي وی چې کله انسان سوچ کوي د دې انسان نه الله دا غفلت ختم کی د دې وجنه حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي و الفکر ساعتن یو ساعت انسان سوچ او فکر وکړي ودا د یو کل قیام الليل نه زیات ثواب لري سوچ من ارو چې ځان سره سوچ وکړي لکه څه بکیږي په باندې کوم یو ژوند را روان دي د مرګ نه ونه صدر دي جنت یا د جهنم داخله دوه پوري دا ټوله مسله ته ګوره او چې د انسان پر ځړ کې یو قسم ته یره پیدا کوي لکه څنګه چې د ما او بده فصل اور واچو پاګه باندې د فصل لټکیږي وي د قشانه چې سړی سوچ کوي د دې انسان په ځړ کې به غفلت ختم شي او یره به پیدا شي قران کې رب العالمین فرمایي وې داخله د لګو خند و بجاړي زیاته جزاء بما كانوا يعملون د وجد اق عمل نشي د کړه په دنیا کې دغه برابر بدله دلیل به دي چې د دنیا ګوره ټوله کمه ده هیڅ نه ده تیر یو درس کې ویل شو رسول الله فرمایي چې په تاسو کې یو کس د خپل غوته په دریاب کې لمده کې او به درابار کې ودی ګوري دی پوری به څومره وبن خلی په نسبت سره د ټول دریاب لا دغه شان دنیا په نسبت سره آخرت نه به ګوره چې دا څومره ژوند دی او حدیث کې د امر رسول الله فرمایي والذي نفس بيده زماره قسم په اقزا چې زما د نفس دغه بلاس کړي که تاسو پوېږئ په هغه سمانه زه پوېږم تاسو ډېره کم خندا کړې او ډېره ژړا بم کړې وي او که تاسو پوېږئ په هغه سمانه زه پوېږم تاسو به د دشت لوتي وي او الله رب پرېدونه کړې وي او په خپل سرونو هم د خاور جوړولې وي او چرته د زنانو نه په پرشن باندې خوند واخې چې دومره سخت ژوند را روان دي کړنګېدلې وي جړېدلې وي په دې سرونو باندې هم د قشنده خاور باندې کړې وي د دې وجنه عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها کاش کې زمور نه وراوړې عمر بن الخطاب فرمایي چې کاش کې زه یو غړ وې چې ساتلې ویل کړي چې مل مور دراغلې او ختم ابو ذر سے فرمایي کاش کې زه یو غیا او ختم شوی وي
ابو بکر سے فرمایي وکاش کې زه عمر غوي ویسه ختم شوی چې الله مسله بالکل حساب کتاب بیان نه وکړي دومره سخت ژوند دې خلکو بالکل الله رسول باندې ایمانو ابو ذر سے بداوي چې زه ونه ویسه شاکټ کړي وي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي امام نسائی ترمذی ابو داود دا حدیث نقل کړي ویل دې حدیث له توجه کوي تبعیدا رسول الله فرمایي چې تبادشي به ویل تبادشي او به ویل تبادشي حق انسان چې هغه د خلکو په مابین کې ناس دروغ وایي سر مقصد پکې دا خبره ده چې دا خلک ماره خبرو نه وخاندي تاسو دې وجرو کې ګورئ یله په دې کې واده دی په دې کې مجلس جوړ شوی فلانه سره ډېر خوشته به هغه رښتیا دروغ سره راځي مګر داخله خندای را خندای رسول الله د دې انسان مبارک فرمایي چې دا دې برباد شي به ویل چې دا دې برباد شي او به ویل چې دا دې برباد شي درې کړه صحیح حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي چې ډېر خندا مکه چې کله انسان د زیاته خندا کې ودا د انسان د زړه وجه زړه یو اثر کې راغلي دي الله رب العزت شکر دی وبند سره مینه شروع کی داغه په دې ځړ کې د شی جوړیدون کې شی ودرې او چې کله دی وبند سره بغو شروع کینو ایسه په دې ځړ کې ودرا ټک ټکور غو اسباب برابر کی یعنی کم سره چې ډېر ژاړي د آیات ساتي د انسان په دې ځړ باندې څنګه الله ګور اراده د محبت شوی دا او چې کم سره د خنداګانی کوي او بالکل د الله د رسول په مخالفت کې واقع دي چې انسان لازم الله اوس په قهر دی اوس بدا ګيري بدري کې اسمه غم دی یو عام غم دی چې سړی نه وختونه ختم شي چې لکه دا خو موږ بالکل په دې عمل نه باندې ډک نشو دویم د څه غم دی چې هغه د اهل الاراده دی سړی یریږي د دې خبر نه چې دا زه ولې رب العالمین نه یریږم دا یې ربانه سړی باید ویریږي دریم غم د معارضه دی سړی له یو عمل لا مخامخ شو بل عمل لا مخامخ شو دا په دې وخت کې ورختا شي چې الله کوم یو عمل لزور وړاندې شم چې ته به ډېر زیات خوشاله شي دا نو ډېر اوچته مسله ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و اکثر من زیات بیانوي هغه شی چې هغه د خلکو خوندونه ختمي شي هغه مرګ دی او کما قال موسی علیہ السلام چې د خضر نه وکړه جدا کېدو موسی ورته ویل چې خضر ته خو ما استاد لګ وصیت نصیحت ما راوکا عزني واغه ویل چې ولا تكن ماشين بغیر حاجه موسی چې کوم ځای کې حاجت او ضرورت نه هغه ځله قطن مورزه لازم موسی سو مشتران وي چې نه کارل د سکار دویم دا چې تعجب خبره نه خاندمه او تعجب یو ګناګار باندې په یو خطاکار سړي باندې مکه د خطا نه یا یو سړي خطا کړی دا غله ګوره داش مکه چې تا دا کارونه کړی هغه توبه ایستل اوس ورته را یادای او په دې خپل ګناه باندې جاړه اې د عمران بچیا تعجب دی هغه خندیدون کې چې مخکې داغه ور دی او هغه خوشحالي کوونکی چې مخکې داغه نه مرګ دی یو سړی له ور مخکې را روان دی او مرګ روان دی او دا په دې وخت کې خاندي او خوشحالي کوي تعجب حسن بصری او ځوان ولید چې هغه ډیر پټک کډه باندې خندا کوله ورته واشنا دل تراشه تعالی دا معلومات شو چې په صورت باندې تیری وینا وی تعالی دا خبره معلومه ده چې ته جنتی کې جهنمی وینا وینولې به خندا کوي ودا سړی تر مرګ پورې به دونه خاندل دوی بالکل د زونه جوړو چې کله ورته قران او سنت ورشدونه به منل تاثر د الله او د الله رسول الله خصو عبد الله بن عباس فرمایي چې کله سړی ګناوي کې دا په خپل ګناه باندې خاندي دخلن نار او هو يبكي دا سړی بل اور لور داخل کې به بچای سړي ګناه وکړو په خان دي یحیی بن معاذ فرمایي وی څلور خوینه دي چې دا انسان لپاره بالکل خوشحالي نه پری دي یو د آخرت غم دی دویم د ژوند غم دی دریم د ګناهونو او څلورم د مصیبتونو دردونه عبد الله بن مسعود فرمایي چې کوم سړی د قران ولې لکه دا تاسو ګوره د قران ولا خلګي وی چې کله خلک د شپې ودی په کار دا چې دی الله له ولاړی چې ورځ نه چې داخله ډوډۍ خو په کار دا چې دی روزي نشي چې خلک کله خوشاله نه دي قران ولا په کار دا چې دوی غمجن شي چې خلک کله خاندي دي قران ولا په کار دا چې دوی وژاړي چې خلک کله په غب شپ کې ور اخته شي نو دوی په کار دا چې خاموش پاتې شي چې خلک کله په تکبر کې اخته شي دوی په کار دا چې ډېر عاجزي وکړي ترڅو پورې فرق په دې خبره باندې راشي ابن ابراهيم په نامه باندې عالم تیر شوی دی هغه ناشنا خبره کړې ده ویلې سل العبد صاحب دیو بنده لپاره د شو ملګری نشته لکه غم او یرا غم په بار د هغه ګناهونه کې چې کوم تیر شوی دی الله تبارک ما سره هغه کې څه کوي او خو په بار د هغه څه چې یا رب سبا ما باندې سنځي سبا ما باندې سره د باج حکمونو دا خبره نقل ده وې کوم سره چې غمجن شو بغیر د غدري وشو نه ودا سره بالکل غم او خوشحالي
پیژنینا یو د سره د ایمان غم چې د عمر به ایمان ختميږي کنه دویم د الله د امر غم سره شغه بدله پوره کیږي کنه او بل دا چې د چا سره می جګړه دا غونه بزنه جات مند کوم او کبینه مند کوم کعب الاحبار فرمایي وی قسم په الله چې زما رستورګو نو وکړل شي وې زه د الله د یری د وجه نه وشاړم وې دا وخه مې روانه شوې دا مل ډیره محترم ده په نسبت سره دیلا چې زه د خپل اندازې په برابر باندې سر زر راوالم او هغه صدقه کوم ځکه په دې باندې رب العالمین هغه دنیا کې مې جنت ته داخلي جړه عبد الله ابن عباس فرمایي د انسان د سترګو نه وښ کې نه روانيږي مګر د الله په فضل باندې دا ګور د الله فضل حدیث کې دا مرجوی ده د انسان بدبختی چې د سترګو نه وښ کې نه روانيږي تمیمداري به دا قایت بار بار ویلې ایا ګمان کې اخر چې هغه کارونه بد کوي چې موږ به دا وګرځو کله الذين امنوا فشان دا غچا چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړي بده شال چې د ژوند او مرګ برابر الله ډېر به فیصله کړي عمر بن عبد العزيز به دا قایتونه ویلې دا توخونه بل الله دي خلکو له غاړه کې ورواچو مو دا زنجیرونه ورته په دې کو کې اشوم او به د جهنم کې راکاګم ودا آیت به بار بار ویلو سبب پورې به اشاره داخله جوړ خلک وو د عیسی علیه السلام ناشنا طبيعت چې کله به قیامت د په خوا کې چا یاد کینو چې غبي واله او به ویلې ابن مریم له مناسب نه دی چې دغه په مخ کې قیامت ذکر شي هغه خاموش پاتې شي کړي کبه وکړه او چې کله به موعظه چا ورته وعظ بیان کې وې د بوري خځه غونډه आवाजونه به وکړه او به ویل چې د دنیا محبت او د آخرت محبت د مؤمن سره مزړه کې راځي کېږي نه لکه څنګه چې ور او په یو لوخ کې نه راځي کېږي دا خبره به بار بار کولې حاصل دا چې انسان باید په هر حالت کې غمگین وشيږي چې کله انسان زیاته خندا کوي نو یاد ساته د چې انسان بل الله جنت نه ماني کی دې څو نقصانونه یاد ساتي یو نقصان به کېدار چې علما او عاقلان خلک به ستاسو بدی بیانوي ودا چې جاهل دي خو له وازن ولې دار وخاند دویم چې کوم خمقل خلک دغه بدر باندې جرأت پیدا کی دریم چې کله انسان به ځای خنداګانې کوي دنه د ګناهونه بالکل به یاد وشي یو بل نقصان علما دا څنګه کړل د سپینې د امر دی یاد وشي او چې کله انسان خنداګانې کې دا په ګناه باندې ګورډې جرأت پیدا کوي او هغه انسان چې هغه سره خندا د وجه نه خاندي ګور هغه ګناه کې مشرک شریک شوی او کته جاهل به خندا بر جهل نورم زی شو کته عالم شو ګور ستاسو علم له نقصان درکې دا به ځای خندا او دام بیا ساتي چې کله انسان خاندي به ځای پاتې دنیا کې بل انسان څنګه الله دا وجړي دا وجه صدا یو وجه دا چې سړی آخرت نه مني او بل ناشنا وجه علماء دا ذکر کړی دا چې دا سړی د رب العالمین په باره کې د شاقیدن لري چې هغه په ما باندې پوهه دی او حالانکه امام طبرانی روایت پیش کړی دی افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت بهترین ایماندار چې ته د شاقیده ولري چې بکم ځکه کومه د الله ما ویني نو حاصل دا درې سوچ په تو خونه کې یو خو دا چې بیزه خوشحالي سړی نه کې دا به جنت ته ورځي او کله انسان چې بیزه خوشحالي نه کې او خنداګانې کې او تکبر کې واقع دا به جهنم په طرف روانيږي رب العالمین د قران او سنت بشریت موږ تاسو سره نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین